پکار دی چې د چمن خلک هره ورځ جلوس راباسي دا د شپې چې کوم کاروبار کیږي او دا د ورځې چې کوم پښتانه او زنانې پرې ټکول کیږي دا بدماشي دی پنجابۍ نوره بنده کړي کنې د لاهور زنانې غولا تر کابل اخواته ووینئ بله خبر داسې ده چې زموږ اوسئ په مخ کې په دې 40 کاله په افغانستان کې څومره خلک ظهیر سو څونه غټ غټ عالمان ظهیر سو څونه غټ غټ خانان ظهیر سو څونه ښایسته ځوانان د کابل یونیورسټۍ شهادت ته باندې ورسېدل موږ ته یې باید چې د خپل دشمن په ګوته کړو که هغه په پنجاب کې دی که هغه په امریکا کې دی که هغه په روس کې دی که هغه په کابل کې دی که هغه په کندهار کې دی پښتانه نه خپل پښتو ژبه ویروی سو نه خپل پښتانه ویروی سو نه خپل پښتون وطن ویروی سو منظور پښتون به هېڅکله نه پښتون وطن خرڅ کړي نه به پښتون قوم خرڅ کړي نه به د پښتانه تاریخ خراب کړي دنیا هر دشمن چې د پښتانه قوم د پښتو ژبې د پښتون وطن دشمني کوي هغه درته په ګوته کوي نو د پی ټي ایم مین مقصد دا دی چې پښتانه شعوري طور خپل د دې قوم تحفظ وکړي پښتانه خپل د دې ژبې تحفظ وکړي پښتون خپل دشمن په ګوته کړي او پښتون خپل د خاورې حفاظت وکړي وطن زما دی ورباندې پنجابۍ ګرځي وطن زما دی ورباندې امریکن ګرځي وطن زما دی ورباندې روسۍ فیصلې کوي نو عزیزانو تاسو د چمن ټولو ځوانانو ته مبارکي درکوم چې د مشر دونې دروند هرکلی تاسو وکړئ